د هلمند ولایت د لښکرګاه ښاروالۍ ریاست مسؤلین وایي چې د 1404 مالي کال له پیله تر دې مهاله د ښاروالۍ عواید د تیر کال د همدې مودې پرتله 22% زیات شوي دي. د ښاروالۍ مسؤلینو دا څرګندونې ولس ته د حساب ورکونې په یوه معلوماتي غونډه کې وکړې او زیاته یې کړه چې په روان مالي کال کې تر دې دمه 104 میلیونه افغانۍ عواید راټول شوي دي. د مسؤلینو په وینا د یادو عوایدو له لارې د ښاروالۍ له لوري 15 پرمختیایي پروژې د انکشافي پلان په چوکاټ کې تر کار لاندې نیول شوي چې له ډلې د 8 پروژو چارې بشپړې او ګټې اخیستنې ته سپارل شوي دي او د پاتې 7 پروژو کارونه هم وروستیو پړاوونو ته رسیدلي دي. د لښکرګاه ښاروالۍ رئیس الحاج حافظ صدیق ولس ته د حساب ورکونې په دغه غونډه کې وویل چې راټول شوي عواید په شفاف ډول د ښار د ودانۍ او خدماتو د پراختیا برخه کې لګول شوي دي. نوموړي همدارس زیاته کړه چې د راتلونکي مالي کال لپاره 14 نوې پراختیایي پروژې پلان شوي دي چې د ښار د ښکلا، سالم چاپیریال او رغونې په برخه کې به مهم رول ولوبوي. او د راتلونکي کال لپاره یو زیری درکوو چې انشاءالله موږ د لښکرګاه ښار لپاره، د لښکرګاه د ښکلا لپاره، د لښکرګاه د پرمختګ لپاره، د لښکرګاه ښار د آبادولو لپاره 14 پروژې انشاءالله لرو. سږ کال انشاءالله موږ په ډېره بریالي توګه سر ته خپلې پروژې ورسولې دي. 2 میاشتې پاته دي، زموږ ډېر کم کار پاته دي، نور موږ خپلې پروژې سر ته رسولې دي. په همدې غونډه کې د هلمند ولایت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ریاست استازي شیخ مولوي محمد ایوب ایوبي د خپلو خبرو پر مهال د مسؤلینو پر مسؤلیتونو ټینګار وکړ او ویل چې مسؤلین باید د خلکو د خدمت په برخه کې خپلې هڅې لا زیاتې کړي څو د دنیا او آخرت له پوښتنو خوندي پاتې شي. نو علما فرمایي کله چې د امارت مسؤلیتونه صحیح سړی نه کې ادا خدای نه کردا څلګړي وشوري مشکل سي مشکلات مشکل سي نو د جنت د نعمتونو څخه سړی داسې قطع کوي داسې لري کوي لکه سړی چې د مور د تې څخه پریوسو بیا هیڅ کله د مور تې تر ورتلای د جنت د نعمتونو سم سړی د مسؤلیت داسې لري کوي. الله په قرآن کې وایي چې وعلى الأعراف رجال د اعراف پر دیوالو په څه کسان یو خو بل اخر جنت ته ځي نو هلته په دوه مقام دي یو جنت دی بل دوزخ دی. که د جنت څخه سړی نشي خدای نه کړدا بیا خو دوزخ ته سړی ځي الله جل جلاله دې وس. په ورته وخت کې د لښکرګاه ښار دوهمې ناحیې د ګذر وکیل عبدالرحیم یوسفي د ښاروالۍ ریاست د خدماتو ستاینه وکړه خو له اسلامي امارت څخه غوښتنه وکړه چې ښاروالۍ ته تشویقي بودیجه ځانګړې کړي څو د ښار د لا پراختیا لپاره اغیزمن ګامونه پورته شي. چې په ښار کې ژوند کې د ښاروالۍ د خدماتو څخه برخمن دي او د ښاروالۍ د دغه فعالیتو څخه دوی ستاینه کوي او خوشي څرګنده کړې ده ځکه چې موږ د هر خلکو سره معلوماتونه کړي دي. هغه خلک ټول د دوی د خدماتو څخه راضي دي. د کثافات په انتقال کې، د پروژو په تطبیق کې، د سړکانو په داغګیري کې او د قرضې په کولو باندې هغه ډامبر چې په داوش کې سوی دی د ټولو خدماتو څخه دوی برخمن شوي دي او دوی ډیر خوشاله دي. د یادونې وړ ده چې د ښاروالۍ ترڅنګ په هلمند ولایت کې یو شمېر نورې دولتي ادارې او نړیوال بنسټونه هم د مالي همکاریو له لارې د خلکو بنسټیزو اړتیاوو ته رسیدنه کوي چې د پوهنې، روغتیا او عامه خدماتونو په برخه کې هڅې د پام وړ بلل کیږي.